ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني یو تازه پیغام را لېږلی دی او افغان ولس ته یې په دغه پیغام کې ډېره ګټه ورسولې ده. ډاکټر صاحب غني ویلي باید افغان ولس ته کارونه او داسې نور زمینې برابر شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي په داسې حال کې چې زموږ نیمایي وګړي بېوزله او له دریو برخه یې په ورځ کې د 2 یا 3 ډوډیو اخیستلو وس نه لري، د فقر له منځه وړل او تر هغه وړاندې د غذایي خوندیتوب رامنځته کول باید زموږ مهم ملي لومړیتوب وي. ښاغلی غني د ژوند لارې په نامه د پوډکاسټونو په نوبتي 5مه خپرونه کې چې د پوښتنو او ځوابونو په بڼه وړاندې کیږي، دا ځل په افغانستان کې د بېوزلۍ په موضوع غږېدلی دی. د هغه په وینا په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د کاري امکاناتو په لګېدو او په تیره پر میرمنو د کاري بندیز په لګېدو د کورنیو عواید په تیرو 2 کلو کې سخت لوېدلي او ډېر خلکو د خپلو اوږدو کلونو زیرمې او سمپاوي هم نږدې خلاصې کړي دي. له همدې امله له یوې خوا د بېوزله او فقیرانو لیکې پراخېږي او له هغه بلې خوا د هغه کسانو شمېر ډېرېږي چې په جرمي او شبکیه اقتصاد کې د ګډون له لارې بې حسابه او غیر قانوني شتمني ټولوي. ښاغلی غني وویل هغه خلک چې په جرمي او شبکیه اقتصاد کې اخته دي ډېرې لویې پانګې درلودې او لا په دې حالات او د دې وضعیت کې دي چې د دوی پانګې ډېر شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر چرې.